دا مرګره وای دا طالبان چې دا وظیفه غواړي وای د دې وای څه حکم دی خدا دا چې وی نه غواړي لکه سلف بخپله خرچه کوله امام صاحبی صاحب وای ما وی خپل کمیس خرڅ کو خرچه مې په وکړه امام مالک صاحب هغه د کور د برانډي بش خرڅ کړي او خرچه په کړي او دا د سلف د واقعات چې وګوره البته علما وی عند الضروره الشديده چې سخت ضرورت شي نو به شي کوله قیام الليل کې ابن نصر مروزی د مقدمه کې او روایت راوړی دی وای منګه مصر کې طالبانو وای ومنګ څخه خرچه کم شو او بس ما خام کېناستو چې څه کوو څه علم پاتې کېږي بس فیصله په دې وکړه چې اوس به دغه کوو دا وظیفه به غواړو ویو ویل چې ته به وظیفې لاسې بل ویل ته به ځې خو هېڅ چا هم بس په دې باندې دغه نه کوو دا اړه نه ښه کوو وای بیا چې دغه یې واچو هېڅ کې پې واچو وای غالبا د محمد ابن خزیمه راووته ویل چې بس نن شپه مې پرېږدی او سبا به انشاءالله دغه وکړو وظیفه شروع کړو ځکه ضرورت دی اوس راغی پسې وای بس په جړه او د شپه مونږ کې د شپې وای د مصر ولی خوب لیدلی والله عالم قصه ده نو ابن نصر مروزی خپل لیکل خپل کتاب مقدمه کې وای نیمه شپه ور وټکېده چې وم کته بار فوجیان ولاړ لی او د مصر گورنر دی والی دی ویل چې تاسې کې نمونه راله یاد کا چې محمد ابن جریر څوک دی محمد ابن خزیمه څوک دی محمد ابن هارون څوک دی محمد ابن نصر مروزی څوک دی و یو من دغه شو ویل چې ما خوب ولید یو نیک انسان راغی او ما ته ویل ادرک المحمدین فانهم توبتونهم جوعا دا محمدین لګ راګیر کده دای دا ګیړ دی ولګونه دغه دی تاو کړي خرچه ول ورکا وای موږ له سلسل دینار راکړه او محمدین یو تویل ځکه یو محمد ابن نصر او محمد ابن جریر او محمد ابن خزیمه او محمد ابن هارون او محمد ابن اسحاق او ټول محامد او یو ځل مصر کې واضح شو چې اوهو د سینکان طالبان دي چې دای باره کې واری خوب لیدلې دي بس وای دا خلک رال چاول په موږ دمونه کاوه چا څه ویل او چا څه استبل شپې له وتختیدو دا ځنه موږ ول چې دینه د شرک اړه جوړیږي او څنګه چې شرک زموږ په سبب جوړ نشي علماء وی دی واقع د وجنه وی ضرورت په وخت کې طالب وظیفه شي وخته